چونکہ دننی زمانے د بعضی نامنهاد ترقیات په اړه باندې مجلس شروع. علامہ اقبال رحمه الله یو شعر ویلی ده وی اللہ سے کری دور تو تعلیم و بفتنہ املاک و بی اولاد و بی جاگیر و بفتنہ. چکلا دا اللہ جل جلالہ سخا یو شی تا لری کئی نو هغه تعلیم فتنه ده، صرف نم تعلیم ده. املاک، اولاد او جاگیر دا هم فتنه ده. نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر و بفتنہ، نا حق دا بارا چی دی تورا پورتا سوا داستا تورا هم فتنه ده. شمشیر ہے کیا نعرہ تکبیر و بفتنہ، تورا خلاصہ کہے چی فتنه ده بلکہ ستا دا نعرہ تکبیر چی دا نا حق شی دا پارا پورتا سوی دی دا هم فتنه ده. جو حق سے کرے دور و تدبیر و بفتنہ اولاد و بی اجداد و بی جاگیر و بفتنہ. چی دا حق سخی اسوک لری کیجه دیوشی دا وجه هغا تدبیر هم فتنه ده او اولاد و اجداد و جاگیر هم فتنه ده. من جمله دا غوینا دا مال محبت او د مال سره مینه کول دا هم د هغه فتنو څخه یو لویه فتنه ده چې په دور حاضر کې موږ تاسو کوم شیانو ته کوم څیزونو ته د ترقي نوم ورکوو هغه اصل الاصول د اغیار التقلید او مشابهات وي. د هغې په ذیل کې د مال کثرت او د هغې محبت او د بېحیایي او د عصمت او د عفت سره دشمني او ورسره لوړو منازلو باندې فخر. دا کې شک نستا چې انسان ته د مال ضرورت ده. مال یو انسانی ضرورت یو شی دی چې کله دنیا کې اوسه او په دنیا کې ژوند کې خپل لپاره او خپل د متعلقینو دپاره طلب د کسب حلال کول فرض دی. نبی علیہ السلام فرمایي صحیح حدیث ده طلب کسب الحلال فریضة بعد الفریضة. حلال کمائی کول دا فرض دی وروسته تر فرض، یعنی د لمانځه او د روژې د فرض نه بعد حلال کمائی کول حلال رزق حاصلول دا هم فرض ده. ظاهره خبره ده چې یو شی فرض وي نو باغه کې ثواب هم وي او دا خبره کول چې د شریعت مطهره د مال د حاصلولو نه منع کړې ده دا خبره غلطه ده. شریعت څوک نه منع کوي. اصل کې د مال د حاصلولو ممانعات نستا بلکې د حرام مال د کمائی کولو ممانعات دی. چې که حلال مال یو انسان وګټي او د هغه په مواقعو مقررو باندې خرڅ کړي نو بیا دا په مفاد کې د دې انسان ده. او که چیرې حلال مال محدود وي، حلال مال ګټي په حلال ځای کې خرڅوي، په ممنوعه ځایونو کې نه لګوي، حقوق الله او حقوق العباد ادایګي په دې مال کوي، نو داسې مالدار جوړېدل بیا جایز نه. البته د اسراف او د ریا څخه ځان ساتنه پکار ده. ځکه چې د یو چا مال او دولت ډیر سي نو هغه دنیاوي رسوم او رواجي اخراجاتو باندې ډیر خرچه کوي او دا صراحتاً ګناه ده. چې مال زیاده سي نو د فاسقانو د فاجرانو والا لباس خلک اغوندي. کورونو کې تصویران لګېدلي، د ګانې والا اسباب او آلات راوړي او ورسره بې حیایي او بې شرمي د خپل ځان دپاره زیور ګرځوي چې دا سراسر د نصرانیت شعار ده او دا بعضې کسانو ته د ترقي اسباب ښکاري او قرآن حدیث ویونکي والا کسانو ته دا پته ته د معلومات دی چې دا تنزل ده. خصوصا د سود او د قمار او د رشوت په ذریعه باندې د مال ترقي خیال کول. یو انسان چې د مالدار جوړېدو په حرص باندې وي هغه بیا د حلال او د حرام مال تمیز نه کوي. حلال عموما دومره نه ملاویږي او حرام په طریقو سره یو انسان ځان رئیسی کبیر جوړولی سي. دغه شان ډیر خلک لایف انشورنس په نامه باندې چې بیمه ورته وایي
دا علماء کرام فتوا لګي چې دا قمار ده او دا سود ده. یا خلق بینکی سیستم باندې نن سبا سود اخلي یا ورکوي، یا عوام په اعتبار سره عوام نن سبا چې قرض اخلي او په قرض باندې سود چړاوي. دا د سود لیندین دا حرام ده او باعث لعنت. نو علما چې کوم خبره وکي نو خلق دا وایي چې یار ملایان خو نو خلق د ترقی تر لارې څخه ګرځي، خلق د دنیا د کمی کنجو ته ورسېده، ترقی روان ده او ملایان ته خلق د ترقی څخه راګرځي په خپلو فتوو باندې. او ملایان قوم د تنګدستي په غار کې نه ایستلی ده. خدا د ملایانو احسان دی په خلکو باندې چې د حرام کار پیژندنه په تاسو کوي، ځکه چې دوی د خپل ځان نه دی لګیا. ځکه یو عالم د خپل ځان څخه لګیا وي نو بیا چې یو څوک لعنو تشنیع وایي خو بیا صحیح